تازه او د ویاړ خبر. یو تن افغان انجینر ځیرک امپور وسلې جوړې کړي او غواړي چې د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته یې ډالۍ کړي. د یاد انجینر په وینا که اسلامي امارت هر ډول وسله وغواړي د یې جوړولی سي. دا چې یاد انجینر یادې وسلې څنګه جوړې کړي او د وسلې جوړولو په اړه یې نور څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. انشالله زموږ آینده پلان د افغانستان ټولو نظامی ارګانو ته او د افغانستان ټولو سرتیرو ته نو هر کوم سلام موږ زه کولی شم انشالله چې جوړ کړم او توضیح ورکړم. ماشینري چې وي بیا شاید د ورځې زه درته وایم چې زه شاید په ورځ کې 2 دانې 3 دانې جوړ کړم. راته دا اوسه پورې دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. هر کم امپور چې دی وغواړي کولی شم جوړ کړم او هر کم سلاح چې وغواړي نو زه کولی شم الکترونیکي کړم. یو تن افغان انجینر امپور ډوله پرمختللې وسله جوړه کړې ده. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انجینر جلال الماس په نوم یو افغان انجینر خطرناک امپور وسله جوړه کړې. یا د امپور وسله په 9 ورځو کې جوړه کړې ده. دغه وسله له اوسپنې، فولادو، لرګي او پلاستیک څخه جوړه کړې ده او وایي که چیرې د ماشینرۍ او پرزو زمینه راته برابره سي د ورځې 3 امپور وسلې جوړولی سم. یاد جوړ سوی امپور د اصلي امپور په پرتله 150 متره مسافه کمه ویشتلی سي او په 250 متره کې هدف له منځه وړي او په مسلسل ډول پر یوه ځای 8 شاجوره مرمۍ اورولی سي. د یاد امپور وسلې پولادي جوړښت تر اصلي امپور هم محکم دی. نوموړی وایي هیله مې ده چې ډېر امپور وسلې په معیاري ډول جوړې کړم ترڅو له اصلي امپور څخه هم کیفیت لوړ وي. دغه انجینر وایي چې د جمهوریت په وخت کې د امپور وسلې په جوړولو کې پلار او د کورنۍ غړو مخه ونیول ترڅو زما ژوند ته ګواښ پیښ نسي، خو وایي اوس مې هیڅ کوم ممانعت نه کوي. دغه انجینر جلال الماس وایي کولی سم چې د افغانستان نظامي ارګانونو او پوځیانو ته هر ډول وسلې جوړې کړم او ورته توضیح یې کړم، خو وایي دولت مې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه او هیله ده چې په یاد ابتکار کې را سره مرسته وکړي او د وسلو جوړولو زمینه راته برابره کړي. په دو باندې مصرف راغله د یو 20,000 روپۍ به اوس راغلی وي مصارف. نو که د نورو امپورو سره یې پرتله کړو د موږ نور امپورونه او هغه ښه امپورونه چې د 6 لک روپۍ قیمت لري مختلف دي. نو موږ تاسو په کم لګښت باندې چې ماشینري وي نو په کمه ورځو کې نو کولی شو چې ښه امپور تولید کړو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.